سوال دا دی چې زه چې کله کوروالی وکړم د خپل اهل سره د هغه نه وروسته نیمه ګنټه صبر مو وکړم، تشې متیازې مو وکړم، بیا چې غسل وکړم، بیا د هغې نه وروسته هم زما نه غوړې اوبه لږ کتره کتره را روانې، نو آیا زه به د دې سره بیا بېرته غسل کوم او که نه؟ جواب دا دی چې دغه اوبه چې دا د تشو متیازو نه وروسته راوځي او غوړځي پکې دا مني نه دي. د مني چې کوم دی هغه اوبه دي چې انسان ټوپ سره د انسان نه وځي او د هغې نه ماشوم پیدا کېږي، نو په دغې اوبو باندې غسل راځي. د تشو متیازو نه چې وروسته کومې اوبه وځي دې ته ودي وایي. په ودي باندې چې دی اودس صرف ماتېږي، په هغې باندې غسل نه لازمیږي. سوال دا دی چې موږ څه طریقه باندې عمل وکړو چې سهار په ټایم باندې لمانځه ته راپاڅېږو وختي؟ جواب دا دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه خو دا وه چې د ماسخوتن د لمانځه نه وروسته به یې خبرې ګپ شپ دا نه کوو، یعنې ماسخوتن لمانځه پسې به وروسته فوراً وده کېده. نو چې کله سړی د شپې وختي وده شي نو هغې ته پاڅېدل اسان وي. دویم دا دی چې دومره د ستړیا والا کار نه به سړی ځان ساتي چې د دنیا کې سړی دومره مستغرق شي چې دومره ځان ذرې ذرې کړي چې بیا د پاڅېدلو توان او طاقت نه کېږي. دریم دا دی چې کله د شپې وده کېږي نو دا د شپې اذکار دې ووایي، 33 کرتې سبحان الله، 33 کرتې الحمدلله، 33 کرتې یا 34 کرتې الله اکبر، آیت الکرسي دې ووایي، اخرني سورتونه دواړه دې ووایي، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسي دې ووایي. او دا د خوب دعا دې وکړي، اللهم بسمک اموت و احیا بسمک ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فرحمها وان ارسلتها فاحفظها كما تحفظ به عبادك الصالح. سوال دا دی چې انسان قسم وکړي او ووایي چې که ما دا ګناه وکړه په ما باندې زه قسم دی زه به د قسم کفاره ورکوم، او دا وایي چې دا کار دی په ما همیشه دپاره، نو آیا چې یو کرتې کفاره ورکړي نو آیا دا قسم د ده ختم شو بیا به بل قسم کوي او که نه څومره پورې چې دا ګناه کوي کفاره به ورکوي؟ جواب دا دی چې یو صورت د نظر دی چې په ځان یې نظر منلی چې که ما کله هم دا ګناه کوله نو په ما دې نظر وي زه به دومره د قسم کفاره به ورکوم یا به دومره صدقه کوم، نو دا چې هر کله دا ګناه کوي نو دا به ورکوي. یو دا دی چې صرف قسم یې کړی نو قسم د یو قسم دپاره شریعت کې یو کفاره ده، یو کفاره کافي کېږي.